السلام علیکم ملګرو، ستړي مشه، په خیر اله. امید لرم چې خوشاله به یې، ژوندي به یې، د ژوند نه به مزې لې، ښاد او آباد او بریالي به یې. ستاسو ورور جان محمد تاسو ته په یو نوي پروګرام کې مخاطب دی د ټنګ ټاکور، او ما سره ناست دی نور الله او مامې را سره ناست دي. تاسو سره به یو ډېر ښکلې غزل شیر کوي. د غزل نه وروستو به تاسو سره یو څو ټپې شیر کوي. نو زما چې څونه وطنوال دي، زما څونه مسافرونه دي، هغوی به ترې خوندونه هم واخلي. ما له 2-4 منټه ټیم راکړئ، که پروګرام هم خوښ شو چینل مخ په وړاندې بوځئ. امید لرم چې ستاسو به خوښیږي هم. راځئ چې د نور الله نه څه واورو. تا یمړ مکی پدی دنیا سو خوارا ہے خپل پردی ور باندې هیڅ نلری کارا یا دولت ملتشگاه چویلحت کی مسله ور باندې وکی خبیسیارا مسله چې د غریب سړي شروع شي د مانزه په بانه دی وکي تلوار ہے د نهار عبدالرحمن ویم یار ګران دی ملیان د شیرات نشته پلار سدی جرتو رشپدا اسنا چلی بنے شم تے دہیرو کی درندا اسنا چلی بنے سدی جرتو رشپدا اسنا چلی بنے شم تے دہیرو کی درندا اسنا چلی بنے اوخ کو آغست رسخطا شوی دستر گناہ روانی 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 درد دی سنگر رشتہ دار اسنا چلی بنے شم تے دہیرو کی درندائے اسنا چلی بنے پجڑا باندی حمیدہ دمرگی نخلاسی گیوا پجڑا باندی حمیدہ دمرگی نخلاسی گی پجڑا باندی حمیدہ دمرگی نخلاسی گی پجڑا باندی حمیدہ دمرگی نخلاصیگی دا هر چا خپل نیټه دا اسنا چلی بنے شم تے دہیرو کی درنه دا اسنا چلی بنے مرگ دی رخ خو جانان دل رکیگی
شي خو ورمان دې نه رکېږي او چې په توره شپه دي دلته جانا درکې وه او د رحمان بابا دیوان دې نه رکېږي د سیند په غاړه راځه جانانه کړو به یوړ ماښام دی یزار مسافر کور ته راشه و چې ماښامې شي ماشومان دې یادوي ما درته وي سعودي ته مځه او درخم خواږه دې ما بهیره کې مینا وعلته مې زړګی اوسېږي دلته مې ذکره یو یار مې ریاض کې دی بل پکې خبره یا مورې دعا کې مې ته یاد کنو غریبه د پاره بل وطن ته ځمه و د چا چې خپله خبرې یا د دادا کور دې په کنډري صابه وینه یا چې جان محمد دې خوا کې ناست دی یا زه په مصرو کې به یې ډېر ډېر یادومه ملګرو ښاد او آباد او بریالي اوسئ چې تاسو د خپل ټیم نه ماله 2-4 منټه ټیم راکړو او تاسو زمونږ پروګرام خوښ کړو او موږ هم په خپل زړه کې ځای کړو که پروګرام ستاسو خوښ شوي مخ په وړاندې بوځئ او خپل ورور جان محمد جاني له او نورالله استاذ له او ما مې له ورکړئ اجازت د لوی الله په امان د بل نوي پروګرام سره به انشاءالله انتظار کوي تاسو ته مخاطب کېږم